وکړه. موږ ځان په دې فضول شربتونو په دې ډیوانو په دې پیپسینو عادت کړی دا ځان هم ټول تباہ و برباد او دا قوت مدافعت ختموي. دا کولډ ډرینکس چې څوک څکي دا شیونه دنه بدن کې قوت مدافعت ختمیږي. ستا بدن دونه کمزوری شي دنه چې د بیمارۍ طاقت پکې نه چې مقابله وکړي. څوک چې قدرتي خوراکونه کوي الله رب العالمین د په بدن کې کزا ظاهري بدن ډېر نرمي کمزوري وتا تخکاری خو چې سړی قدرتي خوراکونه کوي د الله قدرتي نعمتونه خوري د په بدن کې الله رب العالمین هغه قوت مدافعت چې وته وي دا په الله مضبوط کړي. بیماری چې راشي الله رب العالمین ستا بدن کې طاقت اچولې. نبی علیہ السلام مونږ ته دغه قوت مدافعت لپاره نسخې ښودلې. د بخاري حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي الشفاء فی ثلاث په درې سیزونو کې شفا ده. دا یو خو په قرآن کې ذکر دی شات چې کوم دی قرآن کې الله رب العالمین سورہ نحل کې فرمایي فیه شفاء للناس په دې شاتو کې په دې ګبین کې شفا ده د خلکو دپاره. او دا شات داسې ناشنا شی دی چې دا د وایرسو دشمن دی. دا د وایرسو دشمن دی. ته وایې چې زما بدن نه جراثیم وایرس ختم شي شات څکه. امام ابن قیم زاد المعاد کې یو ځای کې لیکي وایي ډېر کم او خيار خلک په دې راز باندې پوهې دي چې اوبو کې یو 2 چمچې شات واچي او شربت ته جوړ کړي او ویس کې چې په دې کې څونه فایدې دي. وایي په دې صرف خياران او عقلمن پوهېږي هر سړی په دې نه پوهېږي. موږ ډیوان باندې ځان تباه کړو په پیپسین هم ځان تباه کړو په کوکا کولا هم ځان تباه کړو. شات ملاویږي ارزان 2 چمچې د دوی په شان ته پکې اچوه او هغه سکه سار کې یو ګیلاس ماښام کې یو ګیلاس کا الله را یې په پيو کې واچوه. پيو کې چې به بدن غټي شا په دې اوبو کې چې واچي بدن نه دا کولیسټرول ټول ختميږي وسره کب غټ بدن دی دا وسبه کمیږي دا فایده پکې ده. د الله نبی فرمایي وي شربت عسل څوک چې شات سکي الله رب العالمین دله شفا ورکي. او بیا فرمایي وشرطه محجم او څوک چې خکر لګي کپینګ چوته دی وخت کې وي دا حجامه دا وینه چې وبس بدن نه تاسو په پوهه کني پوهه دا وینه وخکل د بدن نه مخکې به تخکر ویلو خلکو خکر لګول او خلکو په خوا چې کم دی خکر به په دغه کې خودنو په خله باندې به راخکل. اوس خو دا سہولیت راغلی پمپینګ باندې رو بس او دی باندې ما خپل الحمدلله تجربه کړې ده د الله فضل له په بدن کې چې د دردونه او کله دی دا حجامه وکړه دی سټ کې دی ولو کې او په هغه ځایونو کې چې کم ماهرین هغوی ته پته او دا دی وکړه الحمدلله ما سلو 15 ځل کړی ده. بالکل به ته داسې محسوس کړې چې زه بیرته ځوان شم دا بدن بالکل سپک شي څخه وینه چې پای کې دا فضول جراثیم او مختلف سیزونه دا لري شي. د الله نبی فرمایي وایي دې کې شفا ده شفا. څوک چې خکر لګوي څوک چې دا حجامه کوي او دغه رنګ د الله نبی فرمایي وکیت نار او دا داغ لګول په اور باندې دام شفا ده. خو دې باره کې فرمایي وزتي امتیان منې کومه وانها امتي عن الکی خو زه امت د دې داغ لګولو نه منې کومه. دې کې خپل حکمتونه دي. یو خطبه کې دا ما ویلي مو چې نبی علیه السلام هغه او یا زره کم کسان یاد کړي دي چې بغیر د عذاب او حساب نه به جنت ته ځي. پای کې څوک چې هغه په داغ باندې علاج نه کوي جایز دی. ګوره جایز دی ځکه د الله نبی فرمایي شفا هم پکې د خو امت یې منې کړی ځکه د اعلی توکل نه خلاف کار دی. او بل وسه دا چمړه لګه خرابېږي نو دغه حجامه په کار ده او دغه رنګ شات استعمالول په کار دي. بل یو حدیث محدثین و بدی باندې علاج کو او دا د الله فضل دی ناشنا چې دا کم سیزونه صحت لډیره فایده ورکوي دا ارزانم دی الحمدلله ګران نه دي او د دې په معمولی مقدار کې استعمال چې دا ډیره زیاته فایده ورکوي. دیو جنا وای کم کسان بچ د صحابه زمانه کې د تابعین زمانه کې بیماران شو روغ خلکو بم دا استعمال ولا حبه السوداء پیجن تور دانا کلونجی پیجن دا پنسارینی چې کوم دې ته ورشوي حبه السوداء راکې او ته تور دانا راکې او ته کلونجی راک د دې تیلم فایده کوي چې کله انسان په پي یو بو کې چي او د حدیث کې راغلي نبی عليه السلام د دې فایده ذکر کړی دا او د دې د دانې هم چې انسان کله خوري سار کې او ماسختن کې دا خوري بالکل د سینې رنشا د بدن د بلغم ارسل الله رب العالمین صفا کوي. او د الله نبی فرمایي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء الا من السام. دا تور دانه چې د الله نبی فرمایي حبه السوداء دا شفا ده د هرې بیماری نه مگر د سام بیماری علاج پکې نشته. تاسو شو دا سام څه شی دی وي دا مرګ دی. د مرګ علاج نشته ځکه د مرګ خو علاج نه هیچا سره او د مرګ نه علاوه چې پتا کومه بیماری ده دا استعمال کا خو په دې طریقې استعمال کا چې بعضی خلک د یو سیس باره کې واوري نه به پی پویږي نه چې لپاره اډه کې خولې ته چي دا بم نه کې ځکه ګرم هم ده کنه. یو ماهر
حکیم له لاړ شه هغه به تا ته طریقه وښیي چې یاره 7 دانې یا 15 دانې یا 11 دانې بعضې وایي یاره ځکه دې حدیث د بخاري کې 7 او 15 دانې راغلي دي یو محدث به دا استعمالوله بیمار شوی سترګو کې به اچوله د دې د قطرې به اچولې دغه رنګه د مختلفو د دې هغه تیل د جسم د غوړولو دپاره د رګونو د بیمارۍ دپاره وغیره ټول دپاره ښه ده بل دا زیتون چې کوم دي زیتون قرآن کې هم راغلي والتین والزیتون الله به قسم کړی دی دا ګوره قرآني علاجونه دي او دا انځر چې کوم دی دا قوت مدافعت ډېر سیوا کوي تاسو به وایئ چې مولوي صاحب ډاکټرۍ او د حکیمۍ خبرې شروع کړې خو دا قرآن او حدیث کې راغلي دا هم زموږ دین دی الحمدلله زموږ دین کې صرف د آخرت او د دغه خبرې نه دي بلکې دا د دنیا فایده دا هم دین دی که نه چې ته د دنیا د فایدو کوشش کوي چې تعالی الله روغ صحت درکړي ځکه د الله نبي فرمایي چې صحت دې روغ عبادت به هم ښه کوي د الله د دین خدمت به هم وکړي چې بیمار شو غر څه نه پاتې شو فرض مونځ به هم بیا نشي کولی نو دا قوت مدافعت دپاره بهترین شی انځر دی انځر او انځر چې خاص کر بیا په طاق تعداد کې 3 دانې یا 15 دانې ماسخوتن کې اوبو کې سړی واچوي یو چمچه په بهترینه سرکه ور واچوه سار له بیا د اوبو وڅښه او د انځر وخوره بدن کې انتهایي وینه سیوا کوي قوت مدافعت سیوا کوي او فضول چربی دا ختمی د بدن نه ډیره فایده ده په دې کې د کجوري استعمال به نبی علیه السلام کو حدیث کې راځي نبی علیه السلام وخت دا چې او دا ناشتې خو نه وي د نبی علیه السلام ناشته سوه کجوري به واچولې په اوبو کې د شپې د وخت نه هغه به وایي کېښودې خو دا به لازمي چې ګوره د اوبه به پټې ساتې یو خبره بله هم واورئ د وبا باره کې ښه دی چې ما ته رایاده شو هغه دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي د شپې چې کله وده کېږئ خپل بچي را دننه کوي او خپل دروازې بندې کوي بسم الله پې ووایي او د خوراک او څښاک لوښي پټ کوي دی باندې به سر کې دی د الله نبي بسم الله به یو پټ به کې ځکه په کال کې یو ځل یو وبا ګرځي او د خوراک دي سیزونه ته ورغورځېږي د امتحان دی چې که چېرته هغه شپه دا وه چې دا تا نه لوښی کلاو پاتې شوی پکې وروغورځېده نو بیا به ټېسټونه کې ډاکټر به ته وایي ټېسټ دې صفا دی او پوهېږي به نه بیمار به یې دا چلونه به یې کېږي کله کله سړي سره نو زنانو له خویندو له د دې اهتمام پکار دی چې خپل لوښي پټ ساتئ نبي علیه السلام فرمایي په کال کې یو شپه یو وبا راځي په دې لوښو کې پرېوځي هغه لوښی ته بچي چې هغه پټي د خوراک څښاک لوښي دا پټول پکار دي نبی علیه السلام دا علاج موږ ته راښودلی رسول الله صلی الله وسلم به کجورې هغه به د ماسخوتن نه په اوبو کې واچولې سار له به اوبه وڅښلې کجورې به یې وخوړلې دې سره هم په بدن کې قوت مدافعت دومره سیوا کېږي چې د دې اډو اندازه نشته دا قرآن نه معلومه ده د مریم علیه السلام چې بچی وشو عیسی علیه السلام الله ورته وفرمایل لاړه شه او شابه دا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا دا کجوري ونه خوځوه دا هم یو کرامت د هغې دپاره کني کجوري په ونه خوځولو څوک خوځولی نه شي چې ویې خوځوي کجوري خو تې نه راغورځېږي ورپسې به خېږي خو هغه کرامت یې به چې وخوځوله تازه کجوري به راوغورځېدې نو ګوره ولادت په وخت کې مور ډیره کمزوري شي زنانه ډیره کمزوري شي نو چې کله کجوره خوري دې سره د هغې بدن کې بیرته قوت راشي نو د دې استعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ ته راښودلی دی دا نبوي علاجونه دي کوم چې په احادیثو کې راغلي دي دا علاجونه موږ تاسو له اختیارول پکار دي